عبدالحمید خراساني طالبان له سر تر پښو متعصب دي. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. وروسته له هغه چې د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو ټویټ کې عبدالحمید خراساني یو خانه بدوش انسان ونوموه. خراساني په تازه غبرګون کې ویلي چې طالبان له سر تر پښو متعصب دي. په افغانستان کې د تاجک قوم یو پخوانی قوماندان عبدالحمید خراساني چې د شیخ هبت الله په امر له دندې ګوښه شوی، تازه انتقادونه هم په دې حکومت رابرسېره کړي دي. خراساني ویلي چې له بده مرغه هغو کسانو چې تر پرونه موږ ته د مخالفینو پر وړاندې د مرستې لاس غځولی و، نن د ایران په خوشحاله کولو موږ خفه کوي. خراساني د طالبانو له حکومت غوښتي چې د اسلام له نوم باید غلطه استفاده ونه شي. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم.